السلام علیکم دوستانو، زه یم صدام او تاسو ګورئ صدام ټي وي. ملګرو، په سکرین چې کم تصویر تاسو ته ښکاري نو دا بل څوک نه، همهغه زوړ د ټیک ټاک بوډا دی کوم چې عمر باید بابا باندې مشهور و. همهغې ګیرې له رنګ ورکړی دی او ځان یې مکمل طور باندې بدل کړی دی. نو راځو دې یو څو ویډیوګانو طرف ته ډېر بېغیرتوب هغې دې بیا شروع کړی دی او بیا داسې ویډیو جوړوي چې هغه د کتلو هم نه وي. په دې کې ګانې وایي ډانسونه، مخکې خو چې کوم ویډیو به دې جوړولې نو هغه لا هم لږې ښې وي. اوس دا پکې قسمه قسمه ډانس کوي. دا یو څو ویډیوګانې زه تاسو ته پلی کوم، دا تاسو وګورئ. ډانسونه په دې کې هغه هم کوي. په یارانو کې په چا باندې چې ملا تړله هغو مې څټ نه راتاو شوې رسۍ لا تړله، او موږ چې واړه وو درته یاد شي ما به خپله لمن چې ستا لمن نه خلاصوله تا به بیا تړله. و بوډا ته په شرمونو باندې وشرمېږي، ته په دې ویډیو کې دا وې څه او څه حرکات کوي. راځو دې یو بلې ویډیو طرف ته. د دې کوم مینوال دا وایي زما مینوال دي، د هغې سره چې کوم مینوال میلاو شوي دي نو هغه څه وایي د دې باره کې هم وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا وګوره څوک راغلی دی، سلیم خاکسار راغلی دی، دا امیر ناست دی، دا عمر واحد ناست دی. لکه تاسو بابا واپس سپورټ کوي که نه، دا تاسو څه کوئ؟ تاسو بابا اګنور کړی دی. دا خو زموږ حق عمر واحد بابا نه بایی، دا مست بابا دا خو مونږ سپورټ کوو. که مونږ دا نه سپورټ کولی نو د دې دا پالور هغه به نن په لکاو باندې نه وي. د دې کم پالور چې دی هغه هم تاسو کتی شئ په سکرین باندې. مسله هغه هم زمونږ نه جوړه ده. که مونږ دا نه سپورټ کولی، دته مونږ لایک نه ورکولی، کمنټس مونږ په دې باندې نه کولی نو هغه به دا رنګې نه و. خو بیا هم زمونږ زیات غیرتي پښتانه هغه شته دی چې هغې ته په کمنټس کې کم قسم کمنټس کوي نو هغه هم تاسو په سکرین باندې کتی شئ. वही दला पदी में पुई का दलन मख की सवी। बाबा जी कहते हैं कि दुनिया में एक इंसान के साथ हम शक्ल होती है, आपके बाकी ची पर भी लानत बस पिना गिरा और कवि او دا نور کم کمنټ چې دي نو دا تاسو هم کتی شئ. تاسو به دې بابا نه ډانس، منډه، کیل کود، دې علاوه نور هم هر قسم کارونه اورېدلي وي. خو راځو نن د دې یو بل کار ته. او ګانه چې وایي نو ډېر زیات حد پې کړی دی. د دې کم اواز چې دی نو هغه ځان الټه بیا په شرمونو شرمولی دی. نو راځو د دې ګانې طرف ته چې کم قسم ګانه دی ویلي ده. یا زویا و مرغی وی یا د غړ دریا مه وی یا نوې پیدا شوی یا د غړونو لیونی وی. چې په دې عمر کې یو سړی داسې قسمه ډانس کوي نو آیا هغه به د ځانه د ښې امید څه وساتي؟ بل طرف ته که د دې مونږ پال ورته وګورو هغه هم ورځ په ورځ روان دي. ایډیانې د دې هیک کېږي، نوې نوې جوړوي، هغه هم الټه مونږ سپورټ کوو نو ټوله ګناه هغه پکې زمونږ ورسره برابر یو. په آخره کې بیا یو ریکویسټ درته کوم بابا، ریکویسټ چې پرېږده دا کارونه نور پرېږده پلیز، د دې نه نور قلار شه. دا په دې عمر کې خپل حالاتو ته صرف وګوره نو بیا وروستو داسې قسمه ډانسونه کوه. نو امید لرم ویډیو مو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کو، که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.